مهم. لومړی کې به یو غزل درته ووایم، دا 3 شعرونه په دې سفر کې مې لیکلي. 3 غزلې به لومړی به یو غزل ووایم، بیا وروسته به بل ته ګورو چې که ډېره لویه ده بیا هم ډېره وړه ده نړۍ. بالکل که ډېره لویه ده بیا هم ډېره وړه ده نړۍ. که ډېره لویه ده بیا هم ډېره وړه ده نړۍ، بغیر له تا داسې ښکارېږي ته ومړه ده نړۍ. واه واه بالکل. او زما د وطن بدقسمتي دا ده غمخوار نه لري. مهم. ما د وطن بدقسمتي دا ده غمخوار نه لري، زما وطن ته په 4 کتابه پړه ده نړۍ. بېشکه بالکل ډېر ښه وله. واه واه. مننه. زما د وطن بدقسمتي دا ده غمخوار نه لري، زما وطن ته په 4 کتابه پړه ده نړۍ. او ستا له کټ کټ خندا محروم یم نادان لاليه. مهم. ستا له کټ کټ خندا محروم یم نادان لاليه، په تاوده اوړي کې د یخ غوندې سړه ده نړۍ. واه 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 درمان صاحب واه. هیڅوک انسان ته د انسان په سترګه نه ورګوري. مهم. هیڅوک انسان ته د انسان په سترګه نه ورګوري، که هر څه نوي ده خو بیا ډېره زړه ده نړۍ. ډېر ښه درمان صاحب، دا ډېر زبردست بیت دی. دا بیا هیڅوک انسان ته د انسان په سترګه نه ورګوري، ډېره که هر څه نوي ده خو بیا ډېره زړه ده نړۍ. واه. او وروستی بیت دی پاچا چې ما یې د مینې د کمښت اندازه وسولیده. مهم. ما یې د مینې د کمښت اندازه وسولیده، بې حده وږې ده که هر څومره مړه ده نړۍ. واه ډېر ښه. واه واه. بېشکه دا درمان شعر و صاحب پاچا. ډېر ښه و، ډېر ښه، ډېر زبردست و. درمان صاحب زه به یوه ټپه درته ووایم، کېدای شي تا ته هم په یاد شي، بیا به هم غزل درڅخه اورو. چې وایي چې مسافري دې ډېره وکړه، رنګ مې د هېر دی په نامه دې یادوم، او مسافر تلې در جګه نه شوم، ګیله ونه کړې زه سلګو نیولی وم. مسافر ته شوې خواره زه شوم، خواره دې مور شه چې سفر ته دې لېږینه. او عالمه ای خوښۍ لار راکړئ، زه مسافر لالي ته غاړه ورکومه. واه درمان صاحب واه واه. او د تسلۍ یاران مې نشته، سړی مې نشته، یو سنډلی وي بله زه ورنستومه. مې ورته مخ ته مې مه ګوره کافر شوې، زه مسافر جانان په خدای سپارلی یمه. واه واه درمان صاحب واه. بېشکه واه ډېر ښه دی درمان صاحب. درمان صاحب غزل درڅخه مسافرۍ نه په خیر راغلې، اول غېږ درکم که دې جیب ولټومه. نو ډېر ښه. یو شعر بل غزل پاچا چې زړه مې را ډک دی، باید سمه چیغه ووهمه. زړه مې را ډک دی باید سمه چیغه ووهمه، داسې ځای ګورم چې بېغمه چیغه ووهمه. او هغه د هورو پسې چیغې وهي ودې ژاړي، زه به په تا پسې سنمه چیغه ووهمه. واه درمان صاحب څه بیت دی. واه. هغه د هورو پسې چیغې وهي ودې ژاړي، زه به په تا پسې سنمه چیغه ووهمه. ډېر ښه دی درمان صاحب، دا یو ځل بیا ډېر ښه دی وله. واه. هغه د هورو پسې چیغې وهي ودې ژاړي، زه به په تا پسې سنمه چیغه ووهمه. او زه یو څه غواړم د وختونو جبر بل څه غواړي. زه یو څه غواړم د وختونو جبر بل څه غواړي، اوس حق حیران یمه چې کومه چیغه ووهمه. واه درمان صاحب واه. زه یو څه غواړم د وختونو جبر بل څه غواړي، اوس حق حیران یمه چې کومه چیغه ووهمه. او ما د تقریر ښه په دقت واورېده زړه مې ډک شو. اوس اجازه ده محترمه چیغه ووهمه. ما د تقریر ښه په دقت واورېده زړه مې ډک شو، اوس اجازه ده محترمه چیغه ووهمه. او اجازه غواړم چې ورک شوی ځان مې ولټوم. وروستی بیت دی باچا. اجازه غواړم چې
چې ورک شوی ځان مې ولټوم زم چې په ځان پسې محکمه چیغه ووهمه. واه درمان صاحب ډېر ښه دی. واه واه خوند یې او وکړ. دا یو شعر و چې ما تاسو ته ویلې، هیله ده چې خوښ شوی مو وي. خوند یې وکړ درمان صاحب، ډېر زیات خوند یې وکړ درمان صاحب. نور هم درڅخه اورم. وطن چورګټ شوی هر سړی ورمنډې وهي، له موزن نه مو په نیمه کې اذان پاتې دی. هی هی دا بیا ور درمان صاحب. وطن چورګټ شوی هر سړی ورمنډې وهي، له موزن نه مو په نیمه کې اذان پاتې دی. واه او مخلوقه وړکي ملامت نه دي چې منډې وهي، مخلوقه وړکي ملامت نه دي چې منډې وهي، خو په وطن کې نه ټینګشته نه غیران پاتې دی. څه زبردست بیت دی. واه واه دې کې څو بیتونه نور هم پاچا هغه مې له یاده وتلي دي، او وروستی بیت به درته ووایم چې ځان ته په خدای که پریشان یم په درمان مینه، ځان ته په خدای که پریشان یم په درمان مینه، د پاڼ او پړانګ په منځ کې ګل افغانستان پاتې دی. واه درمان صاحب واه بېشکه واه سخت بیت او دی. واه یو بل بیت یې رایاد شو، خیر دی دا به وروستیو کې ووایم چې هر څه برباد دي هر څه برباد دي زه یې وینم خو کیسه داسې ده. هر څه برباد دي هر څه برباد دي زه یې وینم خو کیسه داسې ده، څنګه یې هیر کم په وطن کې مې جانان پاتې دی. واه درمان صاحب واه ډېر ښه واله. واه هر څه برباد دي زه یې وینم خو کیسه داسې ده، څنګه یې هیر کم په وطن کې مې جانان پاتې دی. نو دا یو غزل څو بیتونه او څو بیتونه یې نور هم لرل خو هغه هم ذهن کې نشته. او دا وروستی غزل به زه تاته ووایم چې دا خلک داسې فکر کړي سلګۍ نیولی دی. هی هی دا خلک داسې فکر کړي سلګۍ نیولی دی، ما خپل وجود په خپله له مرۍ نیولی دی. واه واه درمان صاحب واه مړ کېږي لا علاجه بیمارۍ نیولی دی. مړ کېږي لا علاجه بیمارۍ نیولی دی، زړګی رانه خونخوارې تنهایۍ نیولی دی. واه او کدای غاړې ته راشي کني زه پسې ډوبېږم، بیا کدای غاړې ته راشي کني زه پسې ډوبېږم، ماهي د سمندر مې په یارۍ نیولی دی. واه درمان صاحب واه ډېر ښه بیت دی. واه او دا بیت به زه دا هغه ته ډالۍ کوم، ملګرو ته اجازه ده هغه ته ځان ته نه ډالۍ کوم، کبیر ریحان ته او شمس خوستی ته او وحید اشنا ته دا بیت ډالۍ وي چې نه درځي دا نه ده چې مستی نیولی دی، چې نه درځي دا نه ده چې مستی نیولی دی، لالی د بل وطن کې غریبۍ نیولی دی. واه واه درمان صاحب واه واه چې نه درځي دا نه ده چې مستی نیولی دی، لالی د بل وطن کې غریبۍ نیولی دی. او رندانو ته چا لاس کې جام د پۍ نیولی دی، محفل ځکه ژورې خاموشۍ نیولی دی. هی هی رندانو ته چا لاس کې جام د پۍ نیولی دی، محفل ځکه ژورې خاموشۍ نیولی دی. او ګلرخې لاس دې هسې په خولګۍ نیولی دی، ګلرخې لاس دې هسې په خولګۍ نیولی دی، پرهیز مې د شرابو له پیالۍ نیولی دی. واه 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 ډېر ښه او بیتونه دي. خبر شوم هغې بل څوک په یارۍ نیولی دی، خبر شوم هغې بل څوک په یارۍ نیولی دی، زړګی یې راته پاس د اور په ژۍ نیولی دی. واه واه درمان صاحب وروستی بیت دی چې درمان چې سلامت دی شاعرۍ نیولی دی، درمان چې سلامت دی شاعرۍ نیولی دی، وجود یې د ژوند غیږ کې په خوارۍ نیولی دی. واه ډېر ښه درمان صاحب واه واه درمان چې سلامت دی شاعرۍ نیولی دی، وجود یې د ژوند غیږ کې په خوارۍ نیولی دی.
ډېر ښه درمان صاحب، ډېر زبردست غزل وه. خوند یې وکړ درمان صاحب. شعري وه، د زړه په زور مې کړي دو، خو نه پوهېږم چې هغه سانتي خوند به وي که نه. دغه اصلا د شاعرۍ دپاره دغه ایمونږ پسې د پښتنو سیمه بیا دا د کوزه تر هندوستانه پورې دا ګرمې منطقې ډېرې جوړې دي. دغه سیمه د شاعرۍ نه ده، دا سیمه چې زه دلته یم دا سیمه د منډو ترړو د ستړي ژوند سیمه ده. خو بیا هم دغه څه پکې لیکلي دي او دا هم غنیمت ګڼو. بس درمان صاحب خدای دې هر څه آسان کړي، خدای مهربانه ده، هر څه به خدای آسان کړي. هغه ریحان صاحب ویلي و که نه چې زه خو په سفر خدای دې د بخت بیړۍ روانه کړه. او هغه ریحان شعر و، زه خو په سفر خدای دې د بخت بیړۍ روانه کا ودرېږه لاليه، چې و که نه چې اوبه درپسې واچوم. او ګډ وډم سره وویلو چې ریحان خفه نه شي، تا چې زیری راکړلو چې کار مې پیدا کړی دی، پاستي به په ژۍ د تناره درپسې واچوم. واه بېشکه درمان صاحب همداسې و. دا مزه خدای مهربانه او خدای ډېر عظیم ذات دی، خدای مهربانه دی، خدای دې په موږ په ټوله نړۍ ورحمېږي او خدای دې جنګونه ورک کړي، خدای دې وطن جوړ کړي، خدای دې وطن کې امن راولي او خدای دې نور داسې وخت نه راولي چې له وطن له میندو نه بچي بیل شي، نور له ملګرو نه ملګري بیل شي، له معشوقو نه عاشقان بیل شي. نو خدای دې یو ښه ښکلی او زبردست نظام په وطن کې جوړ کړي. امین امین. بس خوند یې وکړه درمان صاحب، ډېره زیاته مننه، ډېره زیاته مننه. خیر یوسه. ډېره مننه. په وروستیو کې بیا هم له اورېدونکو نه هغه څوک چې مونږ تا ګوري که دغه کوم زیاتی شوی وي یا دغه ویډیو بندېږي بښنه ترې غواړو، نو دغه د انټرنېټ هغه وه او مونږ څه الفاظ داسې کارولي وي چې هغه په چا بد ولګېږي، خیر دی هغه دې نه اوري، هغه ځای کې دې بیا سایلنټ کړي ویډیو، نوره دې وګوري او ټولو ته ښه ژوند، هسو ته ښه ژوند، خدای م ښه لره. ډېره زیاته مننه درمان صاحب، خوشحاله اوسه. ډېره زیاته مننه.